تیره شپه 1 بجه د 6.3 درجې زورورې زلزلې د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول چې له امله یې په بلخ ولایت کې 12 تنه شهیدان او څه د پاسه 400 تنه ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت ویاند وایي چې د دې زلزلې له امله تر دې دمه 12 تنه شهیدان شوي او 480 تنه نور ټپیان شوي دي چې د تداوی لپاره د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نوموړي زیاته کړه کیدای شي دا شمیره د وخت په تیریدو سره بدلون ومومي. تر اوسه بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو څخه د 480 په شاوخوا کې زخمیان او صحت عامې حوزوي شفاخانې ته را انتقال شوي. خصوصي شفاخانو ته هم ګڼ شمېر زخمیان را انتقال شوي. 2 شهیدان البرز کې لرو، 2 شهیدان شولګره کې لرو، 2 شهیدان ښار کې لرو، 2 شهیدان کوشندي کې لرو او په زخمیان کې هم 4 کسه شهیدان شوي چې په مجموعي ډول شهیدانو شمېر 12 تنه ته رسیږي. په ورته وخت کې د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې زلزلې د مزار شریف ښار په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړي ډول د روضې شریفې خواوشا او یو شمېر ولسوالیو کې د استوګنې کورونو ته جزئي یا بشپړ زیان اړولی دی. د روضې په اړه به زه دومره درته وایم چې روضه شریف چونکې یو تاریخي ودانۍ ده او ډېر پخواني تعمیرونه یې دي. متاسفانه چې د تېرې شپې زلزلې یو څه زیانمنه کړې ده. د ځینو منارونو یې درزونه کړي دي او ځینې برخې یې بیخي رژېدلې دي، خښتې یې، خاورې یې او هغه کاشي چې پکې کار شوې د ځینو برخو څخه یې هغه کاشي را نړېدلې ده. په عموم کې که ووایو الحمدلله بیا هم د الله جل جلاله شکر دی ډېره نه ده تاواني شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارزونې ډلې د زیانونو د کره ثبتولو لپاره زیانمنو سیمو ته لیږدول شوي دي او له ملي او نړیوالو ادارو څخه غوښتنه شوې ده چې د زلزله ځپلو سره د عاجلو مرستو لپاره ژر اقدامات وکړي.